روښانه د پښتو ښځینه نوم دی چې د شفافي صافي د روښاني ځلاندې روڼې یا رڼې معنا لري. پښتانه دا نوم د ډیرو لرغونو زمانو راهیسې پر خپلو لوڼو باندې ږدي. روښانه د باختر د پښتون آریایي مشر لور وه چې هوښیار نومېدی، چې د مقدونیانو په یرغل کښې د خپلې کورنۍ سره غره ته وختې. هوښیار د لوی اسکندر یا اسکندر اعظم خسرو. اسکندر روښانه په شاهانه کړاندو یا مراسمو او ډولونو او ډمامو سره په 327 مخزیز یا قبل المیلاد کښې واده کړل. د روښانې څخه یونانیانو راکسین ROXAIN جوړ کړی دی، ځکه چې د یونانیانو په ژبه کښې د شین توری نه و او د شین توری یې په X اړاوه. د دې نامه څخه ایرانیانو رخشانه جوړه کړې ده، یا یې دا نوم په رخشانه باندې اړولی دی. نو کله چې اسکندر مړ سو، د اسکندر لویه امپراتوري یا لویه واکمني هم ورسره دړې وړې سوله. د اسکندر لښکري مشران د شام په طرابلس کښې سره راټول شول او یوه ډېره ستره غونډه یې وکړل او د اسکندر لویه واکمني یې په 323 مخزیز یا قبل میلاد کښې پر خپلو منځونو باندې وویشله، چې 2 کاله وروسته په 321 مخزیز یا قبل میلاد کښې اریانا پر 4 برخو منځنۍ اریانا، شمالي اریانا، لویدیځ اریانا او سهیلي اریانا باندې وویشله، چې د روښانې پلار هوښیار خان ته په منځنۍ اریانا کښې د پاروپامیزاد او کابل سیمې ورسېدلې یا ورته وسپارل شولې. نو دا وه د روښانې د نامه معنا او پیژندګلوي. ډېره مننه.